قرآن دا کم کتاب سره چې زمونږ واسطه ده دا عزت ته زمونږ د ټولو دا ګوره شرف ته چې الله رب العزت دا کتاب مونږ ته نصیب کړی او چې کله دا کتاب راوالي کنه او د دې تلاوت کې یا ځان پې پوه کې نو شکر د الله دا کو چې تاله طاقت درکو د دې د زده کولو چېرته خپل احسان چاته یاد نه کړي او چاته یادې الله ته یادې چې زه ستا کتاب ته ناست یا مولوي صاحب ته ویل دا خو د مولوي صاحب کتاب خو نه دی او چې نه وې مې وایه دا خو احسان د الله دی چې تاله د عزت درکړی دی الله رب العزت په قرآن کې وایي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم الله ما تاسو ته داسې کتاب درلېږلی دی چې په هغې کې ستاسو عزت دی په هغې کې ستاسو شرف دی په هغې کې ستاسو چې د هغې سره تعلق وساتو تاسو به اوچت خلک شئ عظیم مخلوق به شئ نو قرآن عزت دی سراسر عزت دی او بیا عزتونه چې کوم د آخرت دي الله اکبر دنیا کې خو عزتمن یي خو بیا د آخرت هغه عزتونه هغه زموږ د سوچونو نه بره دي نو د هغې باره کې به انشاءالله که خو خبره به راشي دا کتاب چې کوم تاسو د هغې په هغې باندې د پوهېدو دپاره نن راجمع شوي یې دقه د هدایت لار ده بس یعنی که هدایت غواړي د دې کتاب نه علاوه بل ځای کې نشته که یو سړی چې حدیثونو کې دی نو خو حدیثونو هم تا ته قرآن ویلي دي چې په هغې عمل کوو خبره بیا قرآن ته واپس شو دې قرآن موږ ته لار د حدیثونو ښوولې ده الله راته ویلي چې د پیغمبر تابعداري کوو نو هدایت هغه به دې قرآن کې دی د الله رب العزت چې څومره حمدونه او ثناګانې ووایو نو هغه کمې دي او د الله رب العزت چې څومره شان بیان کو د هغه صفات بیان کو د هغه عظمت بیان کو هغه کم دی د هغه نعمتونو په مقابله کې کم نعمتونه چې الله رب العزت موږ ته رانصیب کړي دي او په هغه ټولو نعمتونو کې لوی نعمت هغه د دین سره تعلق او د الله د کتاب سره تعلق د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو سره تعلق د صحابه کرامو د نیکانو خلکو د سیرت د ژوند سره تړون د الله رب العزت لوی نعمت دی قرآن کریم او حدیث او دغه شان د دین باقی علوم زده کول د هغه نعمت دی که ټول عمر یو سړی سجده الله ته ولګي او د دې شکر ادا کوي نو نشي ادا کولی الله رب العزت دا احسان په موږ باندې بیا وکړو او موږ د هغه په احساناتو کې د هغه په نعمتونو کې ډوب یو د سر نه د خپو پورې او د اول نه د اخره پورې او د پیدایش نه د مرګ پورې او بیا د هغې نه بعد چې کوم مراحل دي ټول د الله نعمتونه دي ټول د الله نعمتونه دي نو الله دا احسان په موږ باندې وکړو چې بیا یو پیر توفیق راکړو د هغه دې کتاب ته د ناستې او په دې کې د سوچ او د فکر او په دې باندې د ځان د پوه کولو توفیق یې راکړو نو دا دوره الحمدلله د 2023 کال او د اسلامي تاریخ د 1445 کال د الله په توفیق سره شروع کوو او څومره مسلمانان وروڼه خویندې چې هغه تیر شوي کال دا دوره اورېدلې وه د تیر شوي کال څه پکې موږ سره وو اوس هغوی د خاورو لاندې دي کله چې سړی دغه طرف ته سوچ وکړي نو هله انسان ته دا نعمت محسوس شي او زموږ داسې عجیبه ژوند دی ما وختي څه لیکل کول نو سوچ مې کوو بیا دې خبرې ته زموږ د عجیبه ژوند دی بس
یعنی دا یقین هم نشته چې سکند بعد به یم او که نه به یم، نو کال بعد به یم او که نه به یم، دا غټه خبره ده. او نښتې داسې یو دي دنیا پورې لکه موږ چې بس الله پیدا کړي م دقې دپاره یو چې خوراک څښاک به کوو، پیسې به ګټو، دنیا به ډېره. نو کال ژوند موږ تېر کړو او د هغې نه بعد بیا الله موږ له توفیق راکړو. نو دا لوی نعمت دی د الله او لوی احسان دی د الله په موږ باندې. قرآن کریم کې سوچ او فکر کول او په دې باندې پوهه د الله رب العزت هغه چاته نصیب کوي چې څوک د دې په لټون کې رښتینی وي. یعنې د دې سم نه دی چې الله هر چاته نصیب کوي. دا دین دومره سپک نه دی چې بس هر کدو کریله ته الله یو توفیق ورکوي. الله دا دین بعضو خلکو ته ښایي او بیا بعضو له په هغو کې توفیق ورکوي چې خلکو ته یې بیان کړي. داسې خو نه دی چې ته ګاډي ته وخېږې او چابي پې تاو که وځه. داسې ګاډی چلول خو نه دي یا بل څه د دنیا څه کار خو نه دی. دا دین دی، د الله سره تعلق ساتي، د الله د پیغمبر سره تعلق ساتي. دا هر سړي ته دې توفیق نه میلاوي او که دې توفیق درته نه میلاو شوی نو دې غم وکړه چې ته په هغه خلکو کې نه یې چې الله دې دین د زده کړې دپاره چاڼ کړي دي. او دا توفیق الله هغه چا له ورکوي چې څوک یې لټون کوي. ما دا خبره کوله، یعنې زه دې په طلایي کې پروت یم، ما دې خپه په خپه باندې اچولي یو یا الله په دې یو شپه کې زما نه شیخ الاسلام ابن تیمیه جوړ کړه او چې زه سهار راپاڅم او زه په قرآن پوه شوی یم او چې زه سهار راپاڅم او زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خبرو پوره پوه شوی یم، دا د لیونو خبرې دي چې څوک یې داسې کوي. محنت به وکړي، کوشش به وکړي سره د اخلاصه، څه نڅه به ورکړي، څه نڅه به ولګي، بدن به ستړی کړي، نو لږ ډېر علم به راته میوه شي، لږ ډېر. او ځکه دا مشهوره خبره چې علم له به ځان ټول ورکړي نو تا له به لږ څه درکړي. موږ الټي چلېږو، موږ وایو لږ څه به ورکړو خو چې ټول لا کړي. دا لا بیا هم ښه دی چې وایي چې لږ څه به ورکړو، وایي زه هېڅ هم نه ورکوم خو چې علم راله ځان ټول راکړي. داسې نشي کېدی. نو چې څوک هم قرآن کریم باندې د پوهېدو کوشش کوي الله ورته توفیق ورکوي. او هغه سړی ډېر لرې دی او ډېر لرې دی، صرف په ارمانونو کې پروت دی چې محنت او کوشش نشته او دا وایي زه هم غواړم چې په قرآن باندې پوه شم. دا زموږ دا مجلس چې کوم شروع شو د نن نه او که الله ژوند راکړو ویې غوښته او دا به 2 میاشتې، دا د الله رب العزت سره لوی تجارت کول دي. تجارت اصل دا دی، دغه نه دی چې کوم بازارونو کې تاسو له چغې چغارې اورئ یا سحر کې مزدورو پسې چې کومې منډې. تجارت اصل چې کوم حقیقي پاتې کېدونکی تجارت دی هغه دا دی چې سړی زنګونان مات کړي د الله د کتاب زده کولو لپاره او د دین د زده کولو لپاره د لوی تجارت دی د الله سره. الله رب العزت سورة فاطر کی وئی دې ته غوږ کېږدئ ګوره. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. کم خلق چې د الله کتاب لولي، دلته لوستلو نه مراد په دې کې دننه عمل، په دې باندې ځان پوه کول، د دې نورو ته خو دا ټولې خبرې پکې دننه راځي او منځونه قایموي. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. او کم مال چې الله ورکړی د هغې نه په پټ هم لګوي او د هغې نه په ښکاره هم لګوي. څه وایي الله؟ يرجون تجارة لن تبور. دوی امید د هغه تجارت لري چې هغه نه ختمېدونکی دی. زموږ مقصد پکې د الله د کتاب سره د تعلق دی. یعنی کم سړی چې د الله د کتاب سره تعلق ساتي، زده کوي،
ځان پې پوه کوي دی په داسې تجارت کې مصروفه دی الله وایي لن تبور پای کې نقصان نشته تجارت کې خو یا ګټې یا نقصان یې ګټې دې تجارت کې نقصان نشته دې کې د سره تاوان نشته دا نشي کېدی چې یو سړی دا ووایي چې زه 2 میاشتې کېناستم ما پکې یو ورځ تاوان وکړو ما پکې یو منټ تاوان دا سراسر ګټه ده سراسر ګټه هغه په دې تجارت کې ده عثمان بن عفان رضی الله عنه مشهور حدیث دی او امام بخاری راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه په تاسو کې غوره کس هغه څوک دی چې قرآن زده کوي او نورو ته یې ښیي دا غوره کس دی چې زده کوي او نورو ته یې ښیي دا تزکیه او شهاده چې دا سړی غوره دی داسې د عام چا له طرف نه نه دا د رسول صلی الله علیه وسلم له طرف نه او یو حدیث کې راځي د تجارت ته ګورئ دا کوم تجارت چې موږ نن شروع کوو باذن الله الله دې طاقت راکړي دې تجارت ته وګورئ دا څومره لوی تجارت دی تاسو ګورئ معمولی تجارت کې نه بیا بس هغه ملګري دي چې بس ابتدایي درس ته ګرم ګرم کېږي یا 2-3 ورځې یا یو هفته او بیا کیسه ختمه سوچ وکړئ چې دا اول سر نه د آخري سره پورې ناسي عقبه بن عامر رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دی وی خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم ونحن فی الصفه رسول صلی الله علیه وسلم یو پیر راووتو او موږ صفه کې صفه د مسجد نبوي د اخره کې دا فقرا چې کوم صحابه کرام او غریبانان کورونه نه او ځایونه نه هغه به اوسېدو نو موږ هلته ناستو را جمع شوي وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ایکم یحب ان یغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق پتاسو کې کم سړی دا خوښوي دا حدیث په توجه سره وو پتاسو کې کم سړی دا خبره خوښوي چې دې روزانه بطحان علاقې ته ځي یا عقیق ته بطحان د مدینې سره خوا کې علاقه ده عقیق هلته یو خوړ دی وادي دی د هغې نوم دی فيأتي منه بناقتين كوماوين دې ځي دغه ځي ته یعنې زه ډېر لرې نه دی او دا 2 ځایونه په دې خاص ذکر کړي دي ځکه چې دې کې به په هغه زمانه کې مشهوره میله لګېده د اوښانو د اوښانو د خرڅولو د اخیستو مشهورې میلې چې به لګېدې په کې 2 دا علاقې وي چې دا په دې مشهورې شوې وي نو چې دې هلته ځي او 2 اوښان راولي عام نه کوماوین هغه اوښ چې دا قوبه پې دنګی او په اوښانو کې قیمتي هغه چې دا قوبه یې مزیداره یې دنګی دا بیا د نورو نه قیمتي څوک وي دا خوښوي ها عجیبه دا ده فی غیر اثم یعنې دا اوښان به راولي د سره به پکې ګناه نه به پکې رشتې پرې کېدلي هغه یا رسول الله نحب ذلك دا هر سړی خوښوي او هغه زمانه کې خو خوښوي ځکه چې هغه وخت کې خو اوښ یو ډېر اهمیت والا څاروی و موږ یې نن سبا خوښوو اوس یو سړی وي چې ته روزانه ځي 2 اوښان راولي او قیمتي روزانه ځي او درته میلاویږي تاسو غواړئ که نه غواړئ اوښ خو لا ګټه خبره چې څوک راته وایي چې کمزوري غوندې کې بیزي 2 میلاویږي چې روزانه ورځي موږ به ځو بیزی غټه خبره 2 چرګان د ورځې درکېږي وبسي 2 چرګان موږ ټول دا خوښوو ناغوتي افلا يغدو احدكم الى المسجد فيعلم او يقرأ آيتين من كتاب الله چې تاسو کې یو سړی د الله کور ته ځي او 2 آیته یې زده کوي 2 خیر له من ناقتين دا 2 آیته زده کول د ده لپاره 2 اوښانو نه غوره دي و3 خیر له من 3 او 3 آیتونه د 3 اوښانو نه غوره دي و4 خیر له من 4 او 4 د 4 اوښانو نه غوره دي ومن اعدادهن من الابل او بیا بسې وبرازه چې یو سړی د اول سر نه د اخري سره پورې ناسي دې کې د قرآن تلاوت هم دی
دی کی دا قرآن اوریدم دی کی پا قرآن بنظان پوکولم دی و سوچو کا چی دا پورا قرآن ہوئی اللہ رب العزت بدل سنگ اجر ورکی و دا سمر لوی تجارتو کو خب معمولی کتاب ندے گو رہا تاسو جلاس کے نیولے دا معمولی خبری ندی دا اللہ خبری تھی او چی دیو خبری شان معلومول واری کنا او دیو خبری اہمیت نو دا معلومه که چی دا خبر چا کری دا بیا بتا تا دا خبری اہمیت معلوم شیرا زمان دا مخلوقاتو منس که دا مسئله انسانان یرا دا خبر دا چا دا فلانی قوت علم دا نو چی کرتا ہوئی چی دا فلانی قوت علم دا نو خبر سیشی قیمتی شی تا دا خبر زمان گوانڈیوال لگیاو اگر دا کول او دی رسول توجه نورکی خدا خبر دا وزیر اعظم دا دا باچا سیب دا سن خیال لیتی خبری دا اللہ رب العزتی او اللہ قرآن کی وی وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ الذي تخبري خبري ويري كلام الله دا حقیقی دا اللہ خبری دی اللہ دا خبری کری دی جبریل علیہ السلام توریدل دی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سمر چی دی دا چا سر محبتی دمر بیداغ دا خبرو سر محبتی سمر چی دی دا چا سر مینی دمر بیداغ دا خبرو سر مینی دا دا اللہ خبری دی او حدیث کی رضی حسن حدیث تی دا سند پہ اعتبار سر ان فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه تدا معلومه کنه چې الله د خبرو صف فضیلت ته په دې نورو خبرو د مخلوقاتو چې څومره خبرې دي نو وګوره د الله څنګه فضیلت ته په دې مخلوق باندې کوم ځکه الله کوم ځکه مخلوق دغه شان کوم ځکه د الله خبرې او کوم ځکه د مخلوقاتو خبرې د الله خبرې او چې کله قرآن د الله خبرې شو نو غوره شوي د هر چا د خبرونه اوچتې شوي د هر چا د خبرونه او خوښې دي د الله دا خبرې ځکه چې د الله خبرې دي نو څوک چې د دې سره تعلق ساتي هغه اوچت دی څوک چې د دې سره تعلق ساتي الله رب العزت سره محبت کوي څوک چې د دې سره تعلق ساتي د غوره مخلوق دی ولې ځکه چې هلته د تعلق د خبرو سره دی چې هغه خبرې غوره دي دا هغه خبرې دي چې د مخلوقاتو نه دي دا به تاسو ته پته ولګي 2 میاشتو کې چې دا خبرې کېدی نشي چې یو مخلوق وي داسې خبرې چې الله رب العزت چیلنج ورکړی او دی د قیامته پورې ټولې دنیا ته او صرف انسانانو ته نه پیریانو ته چې د دې قرآن د یو صورت په شان صورت راوړي او دې کې ټول نه وړوکی صورت 3 آیتې دي سورة الکوثر او د اوسه پورې نه چا داسې صورت راوړی دی او نه یې راوړی شي دلیل دی دا خبرې د الله دي قرآن دا کوم کتاب سره چې زمونږ واسطه ده دا عزت دی زمونږ د ټولو دا ګورې شرف دی چې الله رب العزت دا کتاب مونږ ته نصیب کړی او چې کله دا کتاب روالي که نه او د دې تلاوت کې یا ځان پې پوه کې نو شکر د الله دا کو چې تاله طاقت در کو د دې د زده کولو چېرته خپل احسان چاته یاد نه کړي او چاته یادې الله ته یادې چې زه ستا کتاب ته ناست یا مولوي صاحب ته وایي نو دا خو د مولوي صاحب کتاب خو نه دی او چې نه وی مې وایي دا خو احسان د الله دی چې تاله د عزت تر کړی دی الله رب العزت په قرآن کې وایي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم الله ما تاسو ته داسې کتاب درلېږلی دی چې په هغې کې ستاسو عزت دی په هغې کې ستاسو شرف دی په هغې کې ستاسو چې د هغې سره تعلق وساتو تاسو به اوچت خلک شئ عظیم مخلوق به شئ نو قرآن عزت دی سراسر عزت او بیا عزتونه چې کوم د آخرت دي الله اکبر دنیا کې خو عزتمن یي خو بیا د آخرت هغه عزتونه هغه زموږ د سوچونو نه بره دي نو د هغې باره کې به انشاءالله که خو خبره به راشي دا کتاب چې کوم تاسو
د هغې په هغې باندې د پوهېدو دپاره نن را جمع شوي یې دقه د هدایت لار ده بس یعنی که هدایت غواړې د دې کتاب نه علاوه بل ځای کې نشته که یو سړی چې حدیثونو کې دی نو خو حدیثونه هم تا ته قرآن ویلي دي چې په هغې عمل کوو خبره بیا قرآن ته واپس شو د قرآن موږ ته لار د حدیثونو ښودلې ده الله راته ویلي چې د پیغمبر تابعداري کوو نو هدایت هغه په دې قرآن کې دی الله سوي سورة بني إسرائيل كي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يقينا دا قرآن هدايت كي خي خلقو تآغلارة چاگنيگا دا جسره كيني او دا ازدكي نورو تخي الله بي گمراه كي ها الا به گمراه کیږي چې کله دکې اخلاص نه کله دې د زړه نه وي او د هدایت د لټون په نیت نه وي هغه به جدا مسله ده سورة الزمر کې الله وي الله نزل احسن الحديث الله په خبرو کې غوره خبر لګیږي د دې نه غوره خبرې نشته وي د دې نه ښایسته خبرې د پاسه نشته د دین رشتینی خبری د پاسه نشته کتابا متشابها کتاب دی یو شان دی په مضبوطوالي کې په حکمتونو کې په رشتینوالي کې یو شان کتاب دی صفت ته وګوره تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله وی کم خلق چې یریږي د الله نه په هغوی غونې ځیږ شي د قرآن د لاسه د غونې به هله په موته باندې ځیږ شي چې موته خو به قرآن پوه شو چې دې کې څه دي دا دوره دا مجالس دي دې دپاره چې موږ پرې پوه شو په موږ باندې غونې ځیږ شي ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله او دې سره پستی شي سرمنې زړونه اطمینان او سکون راشي دي قرآن سر آیت می دی دپاره وی ګوره ذلك هدى الله يهدي به من يشاء دا هدایت د الله دی چې چاته په نیغه لار ښیي دا قرآن د هدایت کتاب دی چې په دې قرآن د عمل شروع کنه اخري دی په جنت ودرېږي بل ځای ته یې نشي بوی دا نشي کېدی چې یو سړی دی په قرآن باندې صحیح عمل کوي او دې دې د جنت نه علاوه به بل ځای باندې ودرېږي دا نه معلومه حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ابشروا خوشحاله شئ موږ ته وی خوشحاله شئ زموږ ټولو دپاره خوشحالي ده او چې دې مجالسو کې څوک کیني د هغو دپاره لویه خوشحالي ابشروا فإن هذا القرآن دا قرآن چې کوم دی طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم د دې یو سر د الله په لاس کې دی یو سر ستاسو په لاس کې د دې قرآن یو سر د الله په لاس کې دی یو ستاسو په لاس کې دی فتمسكوا به مضبوط راونیسئ فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا کدا مضبوط راونو تاسو به چېرته نه ګمراه کېږئ څه مطلب دی چې یو سر د الله په لاس کې دی یو سر زموږ په لاس کې دی معنا د دې مثال دی وپړی دی او د یو حدیث کې راځي داسې یو حدیث کې داسې راځي امام احمد راوړی دی وی کتاب الله قرآن د الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض دا پړی د الله دی رسۍ د الله ده چې د رسۍ راغلي ده د اسمان نه ځمکې ته نو اوس ته سوچ وکړه چې تا پړی نیولی او په بر روانې چې څو پورې دې نیولی ته کامیابې او چې دا پړی دې پرېښودو رولي او د ملا تیر دې ماتېږي دا د هدایت لار ده اوس دا یو د دې کتاب یو سر یعنی مثال د پړي سره ورکړی دی چې یو سر د الله لاس کې دی یو ستاسو لاس کې دی نو تا به کوم ځای ته رسئ
الله ته دې رسوي هو زه بل عزت ته نه رسوي. اوس که څوک دا غواړي چې زه الله ته ورسم او چې څوک دا غواړي چې زما تعلق د الله سره جوړ شي نو د هغې دپاره دا قسمه مجالسو کې ناسته پکار ده. هسې نه کېږي په ارمانونو باندې محنت به کې کوشش به کې نو ته به یې زده کې څه نه څه. حدیث کې راځي امام مسلم راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وایي انی تارکم فیکم ثقلین زه په تاسو کې دوه درنې خبرې پرېږدم. احدهما کتاب الله یو د الله کتاب دی من اتبعه کان علی الهدى په دې قرآن پسې چې څوک روان شو که نه هغه به په هدایت ومن ترکه کان علی ضلاله او چا چې دا کتاب پرېښود هغه به ګمراهي. او یو حدیث کې داسې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي اولهما کتاب الله دغه دوه خبرو کې اولنی د الله کتاب دی فیه الهدى والنور په دغه کتاب کې هدایت دی په دغه کتاب کې رڼا ده. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو اثر دی ډېر ناشنا اثر دی. په دې قسم روایت اثر امام حاکم امام دارمي راوړي هغه وایي ان هذا القرآن مأدوبة الله دا قرآن مأدوبه ده الله. مأدوبه په عربي کې څه ته وایي لکه چې څه په دسترخوان باندې څه کېږي او خلکو له دعوت ورکړي چې راشي دې طرف ته نو وایي فتعلموا من مأدوبته ما استطعتم د دغه دسترخوان نه چې څه یې زده کولی شي زده کړئ او څه فایده ترې اخیستی شي وایلئ. بیا وایي ان هذا القرآن هو حبل الله دا قرآن رسی ده د الله د طرف نه هو النور الشافي دا قرآن نور دی په دې کې شفا ده وعصمه لمن تمسك به چا چې دا قرآن مضبوط ونیو الله به د جهنم نه او د عذابونو نه ساتي. بیا مخکې وایي اوږد اثر دی وایي لا تنقضي عجائبه د دې قرآن هغه عجایب د دې حکمتونه د دې فایدې نه ختمېدونکې خبرې دي. ولا يخلق من كثرة التردد من كثرة الرد او د ډېرو ویلو سره زړېږي نه. سبحان الله د ډېرو ویلو سره زړېږي نه. یعنې زه درته په هغه رب قسم خورم کوم رب چې پیدا کړی او د الله په کور کې نن زه دا دوره داسې شروع کوم لکه چې اول پیرو ته ناست د الله په توفیق سره نهمه لکه سویم کال دی بلکل لکه اول پیر چې زه ناست یم د الله کتاب ته. بیا دا خو لا پرېږده دوره تفسیر کال کې یو پیر راځي قرآن د قاري نه تپوس کې چاته یاد دي روزانه مراجعه کوو موږ الحمدلله خو چې روزانه وایو لکه اول پیرې چې وایو یعنې یو سړی وړوکوالي کې قرآن یاد کړي او بیا د عمر اویا اتیا کاله شي اویا اتیا کاله او دی بیا هم د قرآن داسې وایي لکه اول پیرې چې وایي پوه شه دا د الله خبرې دي. نو عبدالله بن مسعود وایي چې دا هغه کتاب دی چې په لوستو سره نه زړېږي وایي دا مضبوط راونیسئ. فإن الله يأجركم الله وی تاسو له اجر درکوي د دې په تلاوت د دې په لوستو د دې په ښوو د دې په زده کولو. او چا داسې ویلي دي وایي په عربۍ کې مأدوبه هم راځي او په عربۍ کې مأدبه هم راځي. مأدبه په عربۍ کې څه ته وایي ادب زده کولو ځای یا هغه ځای چې سړی ته ادب زده کوي. دواړه خبرې صحیح دي. قرآن کې آداب دي او ما د نږدې یو درس کې خبره کوله چې ادب زده کوي نو کوم ځای ته به واپس کېږي قرآن او حدیث ته دې ته به واپس کېږي نو هله به ادب ته زده کوي. د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما یو اثر دی وی ضمن الله زموږ ټولو دپاره زیری دی خو چې څوک پرې عمل وکړي ضمن الله لمن قرأ القرآن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. دا ګرنټي د الله د طرف نه دی چې څوک دا قرآن لولي
او څوک یې زده کوي څوک پې عمل کوي دی به په دنیا کې نه ګمراه کېږي په آخرت کې به نه بدبخته کېږي دا ګرنټي د الله له طرفه چې دا سړی به نه ګمراه کېږي په دنیا کې او په آخرت کې به نه بدبخته کېږي دا کوم کتاب دپاره چې موږ را جمع شوي یو دا د برکتونو نه ډک کتاب دی ډک کتاب بلکې د برکت سرچینه ده د برکت سرچینه الله رب العزت سوي سورة الانعام کې وهذا كتاب أنزلناه مبارك وی دا کتاب موږ نازل کړی دی برکتونو والا دی ها همدقه شان خبره سورة الانعام په بل ځای کې دی یو څو آیته بعد وهذا کتاب انزلناه مبارک سورة الانبیاء کې الله سوي وهذا ذكر مبارك أنزلناه الله وی دا نصیحت برکتونو ولا نصیحت ما تاسو ته درلېږلی دی سورة صاد کې الله سوي كتاب أنزلناه إليك مبارك کتاب ما درلېږلی دی ستا طرف ته ډېرو برکتونو والا دی الله برکت څه ته وایي چې خیر په یو شي کې همیشه وي نو زده د الله خبرې دي مخلوق نه دی د الله صفت دی په دې کې به څنګه خیر دی او خیر او برکت دی د الله د طرف امام ابن القیم رحمه الله په خپل یو کتاب کې نه په یو څو کتابونو کې هغه دا موضوع څېړلې ده نو هغه څه وایي وی قرآن حقدار دی د دې چې دې ته مبارک ویلی شي ولې ځکه چې وی د دې خیر ډېر دی دې کې فایدې دي دې کې نقصان نشتی دې کې وی فایده د دنیا ده فایده د آخرت ده برکت ته ګوره په دې کې وی علم د اولنو او د آخرنو پروت دی برکت ته ګوره په دې کې لار د هدایت ته دی برکت ته ګوره په دې کې شفا د بدنونو او د زړونو ده په دې کې رڼا ده چې ته پې د ګمراهۍ د تیارو نه راوځې په دې کې هر هغه مسله ده چې ستا ورته ضرورت دی برکت نور څه ته وایي او چې دې زده کړو سکون راحت چې بچو ته دې وښو هغوی ادب یې زده کړو هغوی دین یې زده کړو د هغوی نه الله ګډ سړي جوړ کړو یعنې نه ختمېدونکی برکت آخرت کې بیا هغه برکتونه د هغې ذکر به انشاءالله راشي قرآن د الله هغه فضل دی په موږ باندې چې حقدار دی د دې چې موږ په خوشحاله شو او قرآن کې الله وایي سورة یونس کې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اے پیغمبر دی خلکو ته چې د الله په فضل او د الله په رحمت باندې خوشحاله شي هو خیر مما یجمعون دا فضل د الله او رحمت د الله غوره دي د هغه سرو زرو سپینو زرو نه چې خلک یې جمع کوي ابو سعید الخدري رضی الله عنه دې په تفسیر کې وایي فضل الله القرآن فضل د الله قرآن دی رحمت د الله دا دی چې ته د دې قرآن سره تړلی در کې دې تفسیرونه نور هم شته خو دا یو دی فضل د الله قرآن رحمت د الله دی چې ته ورسره تړلی وسوچ وکړه دا کوم ملګري چې دلته ناست دي او کوم چې دا درسونه به اوري او ویني الله تعالی کتاب درکړی دا خو فضل د الله دی ته ورسره تړلی دی د باندې رحمت کړی چې دی په ډېرو نه دی کړی او دا چې نه یې دی بې کړی نو دا هم د هغوی د کوتاهۍ د لاسه نه دی کړی الله چا سره ظلم نه کوي و سبحان الله دا صحابه کرام به په قرآن باندې څنګه پوهېدل دې ته سوچ کوئ امام ابن کثیر رحمه الله په تفسیر کې دې آیت لاندې یو قصه راوړې ده وایي کله چې عمر بن خطاب رضی الله عنه امیر المؤمنین نو د عراق نه کم ټکسونه چې هغوی یې په غیر مسلمو باندې نور چې څو کم مال به راتو میاشت په میاشت هغه راغی یا کال په کال نو عمر بن خطاب رضی الله عنه راووتو دا مال یې کتو
چې سره د عراق د طرف نه، نو د هغه سره د هغه یو غلام و، یو مری و چې آزاد کړی و. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا اوښان شمارل، اوښان راغلي. نو څومره یعنې چې هغوی ویلی او د څومره چې امید و د هغې نه زیات و اوښان، ډېر زیات و. نو عمر وی الحمدلله. نو دی غلامي دا وی هذا والله من فضل الله ورحمته، دا خدای الله فضل ورحمته. عمر وتی كذبت، خطا شو. ليس هذا هو الذي يقول الله قل بفضل الله وبرحمته، دا نه د الله فضل دی او رحمت. هذا مما يجمعون، دا باغ سکی دي چې خلک جمع کوي. او الله وی فضل دا الله او رحمت دا الله په دې خوشاله شي. دا غور دي دا هغه سنه چې خلک جمع کوي، او دا اوښانو په هغه سکی دي چې خلک جمع کوي. فضل دا الله، رحم دا الله، دا خو دین دی، دا خو قرآن دی، دا خو دینداري ده. او ځکه زه تاسو ته دا خبره وکړم چې په دې مجلس کې ناست خلک مناسب نه ده د یو دینداره سړي سره او د قرآن د زده کوونکي سره او د یو عالم سره چې هغه د چا دنیا ته پس کېږي، یا سرو زرو او سپینو زرو ته دې پس کېږي. نه، موږ چې الله کومه مالداري دا کړې ده که نه، دا څه بل شی مالداري ده. یو سړی به صحیح او د هغه ګاډی به صحیح، د هغه بنګله به صحیح، او د هغه جایداد به صحیح، نن یې سبا نه. دا کتاب قیامت په ورځ به دله سفارش کوي د الله په مخ کې چې جنت ته یې دننه کړی نه که نه، چې جنت ته یې دننه کړی نه تا نه پرېږدي. مالداري دا ده، خوشحالي په دې وکړئ، په دې خوشحاله شي چې الله رب العزت تاسو ته دا کتاب نصیب کړی دی، په دې دله د ایمان توفیق در کړی دی، او بیا یې دلته کښېنولي د دې زده کولو ته. قرآن دا کوم کتاب چې د هغې لپاره موږ را جمع شو، نور او رڼا ده په دنیا کې او په آخرت کې. الله وی يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. اے خلقو تاسو ته دلیل د الله تر طرف نه درغلی دی، قرآن دلیل دی. مخکې وی وأنزلنا إليكم نورا مبینا، او ما درلېږلي د الله وی رڼا ښکاره، دا رڼا ده. موږ د نږدې ورځو کې سورة الانعام تفسیر کوو. کوم ملګري چې موږ سره کښېني هغوی ته به یاد وي. الله مثال بیان کړی، یاد دی چاته؟ صحیح، او رڼا ورسره مثال بیان شوی و د مسلمان او د کافر، د دیندار او د بېدینه. نو الله رب العزت وایي چې هغه سړی چې الله رب العزت هغه له رڼا ورکړي، ژوندی کړي، بیا له رڼا ورکړي، او دې هغه رڼا کې ژوند تېروي. کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها، دې په شان د هغه چا کېدی شي چې هغه په تیارو کې او د تیارو نه نه راوځي، کېدی شي نه. یو سړی قرآن وایي، یو سړی قرآن زده کوي، قرآن په مجالسو کې کښېني، دا کېدی نه شي چې دی د هغه چا په شان شي چې هغه د قرآن د مجالسو نه وي. قرآن که غواړي چې الله ته نږدې شي، غواړي که نه غواړي؟ ټول غواړو، او موږ ناست هم دې دپاره، او الله په دې خبره ګواه کوو چې موږ دلته ناست دې دپاره، او موږ به کښېنو دې دپاره. که هغه د روجې په خوله یو، که هغه ستړي یو، که هغه دمه یو، که هغه بیماران یو، که روغ، که غریبانان یو، که مالدار یو، دې دپاره کښېنو چې الله ته نږدې شو. نو دا واوره، یو اثر د امام حاکم راوړی دی د خباب ابن الارت رضی الله عنه، وی ان استطعت ان تتقرب الى الله، که الله ته نږدې کېدی شي که نه، خباب وی که الله ته نږدې کېدی شي فإنك لا تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. که الله ته نږدې کېده غواړي،
نو الله ته چې څنګه یو سړی د الله په خبرو نږدې کېدی شي دی به بل څه نږدې کېږي دا خبرې د هغه دي او هغه د خپلې خبرې خوښې دي نو چې ستا د هغه د خبرو سره تعلق وي د هغه رب سره به تعلق جوړېږي چا چې دا خبرې نو هغه ته به نږدې کېږي الله ته د نږدې کېدو لویه لار هغه دا دی چې موږ د الله د کتاب سره تعلق وساتو موږ ټول دا دعوه کوو چې موږ الله سره محبت کوو او دا وخت پورې سړی مسلمان کېدی نشي چې الله سره محبت نه کړي او د الله د پیغمبر سره عبدالله بن مسعود وی امام طبراني دا اثر راوړی دی او بیا هر سړی ځان ته سوچ وکړي من احب ان يعلم انه يحب الله ورسوله که څوک دا لیده غواړي د ستاسو ټول لپاره امتحان دی زما لپاره او ستاسو لپاره او چې څوک یې اوري که څوک دا کته غواړي چې دی د الله سره او د الله د پیغمبر سره محبت کوي او که نه کوي او څومره محبت کوي نو وی فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله که دی د قرآن سره محبت ساتي او د قرآن سره تعلق ډېري دی په الله او د الله په رسول مین دی واضح خبره د الله سره محبت موږ دلته کینی د الله سره محبت موږ دلته راجمع کوي د الله سره محبت موږ دې ته مجبوره کوي چې موږ دنیا شاته گزار کوو دلته کیږي دا بغیر د دې نه کیږي خبر روجي کې ماسپښین نه ماښامه پورې کېناسته دا بغیر د الله سره د محبت نه کیږي د الله سره محبت سپین ګیره ځوان ماشوم روغ بیمار زنانه نارینه تور سپین مالدار غریب دا چې کینی هر یو او دې مجلس کې زنګون مات کړی کنه د الله سره د محبت تلاسي قرآن میراث ته زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم که چاته وایي چې پلار یې مالداري ورته وایي چې پلار سره د مال ډېر دی نو دی ورته د هغه د مرګ نه مخکې خوشحاله کېږي میراث کې به ورته یو ټوټه ځمکه پاتې شي سبا له دې دې وځي عجیبه ذهن دی د انسانانو داسې شي ته دومره خوشحاله کېدل نامناسب دي نامناسب دي او چې زه اوس تا سره داسې وکړم چې تا له خپل موبایل درکړم دې طرف ته توجه ساتئ د قرآن یو عزت دا دی چې د چا خبرې کېږي د هغه خبرو ته به غوږ ږدي د الله خبرې د هغه د کتاب باره کې خبره ده زه اوس یو سړي له موبایل ورکړي چې دا موبایل والا هفته بعد بدل حاله او دی ورته څومره خوشحاله دی کم عقل نه دی هوښیار دی یو هفته بعد یې نه حاله نو ته به دې څه وکړي زما ځمکه زما کور او دومره ورته خوشحاله او ښه راته پته دی چې دا هر څه پاتې دي کم عقلتوب دی خوشحالي چې د حدودو نه واوړي دا کم عقلتوب شي میراث د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دغه پیسې او ځمکې او جیدادونه نه دي هغه د قرآن او د حدیثونه دي او دې کې درته یو روایت بیانومه خوشحاله به شي امام طبراني راوړی دی ابو هريره رضي الله عنه بارك راځي وانه مر بسوق المدينه هغه ورځ د مدینې په دې بازار باندې تیر شو فوقف عليها نو دې بازار ته ودرېد ويا اهل السوق اے بازار والو ما اعجزكم سكم زوري عجزي اقولتي وما ذاك يا ابا هريره ولي مو خو زور لګولې په بازار کې ولاړو ته سكم زوري دې نه خو زور بل شو کی بازار تمروتي ومنډي وو کوشش لمکو نوي ذاك ميراث رسول الله يقسم وانتم ها هنا هذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ميراث تقسيمي وتاسو التناسي ألا تذهبون فتأخذون نصيبكم منه لا شيء قبل نسيبته عليه قبل برخه عليه أخلكم من ديك أين هو؟ كم زكي تقسيمي؟ وي في المسجد جمعات
وی خلق روتو په تادی سره منډې واري ابو هريره رضی الله عنه قصې کې ولاړ خلق لاړو بیا هو تی مالک ولي ويا أبا هريرة قد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم مخو لا ورته هیڅ تقسیمي ابو هريره وته نو تاسو سوري د جمعات هاو د جمعات کې کوم وريدو الله اکبر راينا قوما يصلون سخلك ولادو مانزه وقوما يقرؤون القرآن سرية تلاوتك وقوما يتذاكرون الحلال والحرام أو سنستي حلال وحرام يذكرون أبو هريرة وتي ويحكم تباشي فذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم دقد الله ده رسول ميراث تكر من قرأ دلت ناس دقق ميراث تباري وربي الكعب او سبحان الله دي خلکو چې د جمعات ته کومه نقشه د ابو هريره ته بیان کړې ده کنه دا ما په دې منځ کې تلاوت وکړو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال كورنا الله اللوي ما ويلي دي خلقتا الله دا طرفنا دا ویلی شوی او الله غواړي چې په دې کورونو کې د الله نوم اوچت کړی شي دا کورونه کوم جوماتونه په دې کې دې د الله نوم اوچت کړی شي د الله نوم دې پکې یاد شي سحر ماښام دې پکې د الله پاکي بیان شي او بیا خلک پکې الله وی پاکي بیانوي بالغدو والآصال سحر ماښام شتي د الله بندگان الله وشتي بیانوي څنګه چې الله ویلي قشان کې خو څوک دي رجال لا تلهيهم تجاره الله وی سړي رجال په کار دې ده سو هر سړی دي چې کوي رجال یو کوم پیدا شوی مذکری نری نر او ماده موږ خبره نر او د ماده نه کوو په دې نرانو کې سړي یعنی صحیح سړی څنګه چې په کار دی الله وی دا سړي دي صفت عجیبه د دوی دا دی لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة نغافل كي دوی لره تجارتونه د دنیا او بی د دنیا د مونځ نه د الله د یادولو نه د زکات نه د عبادت نه د علم نه دین نه منع کوي دې مجالسو کې چې کینی لازم به دنیا له نقصان ورکړي دا دلیل لیکل درکو لازم به نقصان ورکړي لازم نه چې نقصان په پیسو کې که اوس یو خوند دی د هغې نه به ځان محروم کړي ښه خوند دې ټیم کې څه دی چې ټیم کې کیدای شي زه چکر ولګوم بازار ته شیطان خو راته ښایسته کړی او د ښځې او بچو سره به کینو ګپ به ولګو څه خیال دی ملګرو سره به کینو فیسبوک به وګورو ټیک ټاک کې به ګوتې وو دې نه به خوند لي که نه یا که نور څه نه وي سره مې لږ دروند دروند دی او خپې به وګرځو څه به ولو خوند نه دی دا به پرېږدي راځي به او دلته چې کوم خوند وسکي که نه نو دغه خوندونه به نه ټول هېر شي بیا به ګرځې په دې پسې لیونې چې کوم ځای کې به دا خوند بیا ماته را نصیب شي خو دا هغه سړي نه تپوس کوي چا سکلی داسې نه ته په یو بیمار پسې ګرځي هغه ځاله دا خوند چې ته سکلی دی او بیا راشي ما ته وایي چې یاره خو ما د کس نه تپوس وکړو خو هغه وایي دې کې څه خوند نه چې څوک پې میني که نه د هغه نه تپوس وکړه د دې بعضو بیمارانو ویډیوګانې راشي دا مشران سپین ګیري کټ کې پراته او د نشې په حالت کې لګي قرآن وایي د دې نه د خوند تپوس وکړه دا چې د شپې په توره تیاره کې الله ته ولاړ او تلاوت کوي او جاړي که نه د دې نه تپوس وکړه دا چې په کمزوري بدن دا چې دنیا یې شاته ګزار کړي او ناست او د الله دین یې زده کوي د دې نه تپوس وکړه چې دې کې څومره خوند دی
نو قرآن میراث ته چا دی؟ رسول صلی الله علیه وسلم. غواړي که نه چې دغه میراث کې برخه والی الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. ها قرآن د کوم کتاب دپاره چې موږ راغلي یو تاسو ته پته شتي د دې د اورېدو دپاره ملایک هم راکوزي. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. او لوی تلاوت ته سحر د منځه. الله اکبر. ته څه خبرې تلاوت ته سحر د منځه اللوی د هغې د اورېدو دپاره خو ملایک راکوزي. وګوره څه خوند کوي. چا چې تجربه کړي څوک سهار لمونځونه کوي ته پته ما خو محسوسه کړې دا خبره چې کله زه تلاوت کوم منځه کې نو د سحر د منځه د تلاوت ځان له وني یو خو سړی بالکل دمی او د دنیا دا غوغا او شور او سوچونه لا نه شروع شي فرش تازه او بیا تلاوت کې او بیا دې ورته غوږ ایښودی. دا جنت دی د آخرت ته جنت نه مخکې جنت دی د آخرت ته جنت نه مخکې. خو دا نه چې ته بیا لاړ شي تپوس د دې جنت د هغه چا نه کوي چې 8 بجې راباسي چېرې دې کې خودي کوي تپوس د هغه چا نه وکړي چې څوک پکې اولني صف کې ولاړ په هر وخت کې ده نه تپوس وکړي. حدیث کې راځي امام مسلم دا حدیث راوړی د ابوهریره رضی الله عنه مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله. او ځان ته سوچ کوئ هر کله چې یو قوم د الله په کور کې راجمع شي دا موږ کې شته که نشته؟ موږ راجمع شوي په کوم ځای کې؟ د الله په کور. یتلون کتاب الله ویتدارسونه بینهم. د الله کتاب الولي یو بل سره اړی ښیي یو بل ته. دا شته که نشته؟ شته؟ معنی چې درې وړه خبرې شته راجمع کېده د الله په کور کې قرآن دپاره. الا نزلت عليهم السکینه د دوی زړونو ته به سکون نازلېږي. وغشیتهم الرحمه او په رحمت کې به ډوب شي. وحفتهم الملائکه ما چې ملایکې اوري ملایک راشي په دوی د پاسه سوری جوړ کړي ګڼه جوړه کړي د پاسه. وذکرهم الله فی من عنده او الله د دې خلکو تذکره په اسمانونو کې د ملایکو په مخ کې کوي. بیا صرف دا نه بل حدیث کې ورسره دا راځي چې دا ملایک دومره راجمع شوي چې بر رسېدلي الله ورته وایي څه کوي زما بندګان وهو اعلم بهم او الله پرې ښه پوهوي. وایي الله راجمع شوي څه کوي؟ وایي ستا کتاب وایي ستا د نبي خبرې کوي په هغه درود وایي نن وایي غواړي څه وی الله جنت غواړي لیدلی دی وی نه نو الله ورته وایي که لیدلی وی نو څنګه به وي یرله که لیدلی وی د دې نه به زیات محنت کوو او یریږي د څه نه وي یریږي د جهنم لیدلی دی وی نه او وی که لیدلی وی او وی که لیدلی وی نو د دې نه به زیات یریږو. الله دې ملایکو ته وایي نو تاسو ګواه شئ انی قد غفرت لهم دا ټول ما بخښلي دي. نو دا بعض ملائک پکې یا الله ته وایي فیهم فلان فلانې پکې ناسته هغه دې له نه راغلی چې د تېرېدو نو کېناستو دوی سره. الله ورته وایي دا داسې قوم دی چې د دوی سره ناست سړی نه بدبخته کېږي دی مې پکې بخلی دی. نه دې لپاره نه راغلی چې قرآن یې زده کړي او تېرېدو څه کار خو دومره اوچتو خلکو سره ناست دی چې په هغوی کې بدبخته نه وي. د هغه سړي حال دی چې د دې اوچتو خلکو سره ناست دی سم خیال دی چې ته په خپله به د اوچتو خلکو کې. بل حدیث واوره وی کله چې دا مجلس ختم شي الله د طرف نه اعلان وشي چې ما تاسو ټول بخښلي قوموا مغفورا لكم. او صرف دا نه قد بدلت سیئاتکم حسنات او ستاسو نیکیانې بدیانې مې په نیکیانو بدلې کړي. چې دا اعلان یو سړي ته
روزانه کېږي او بیا روجه کې یو ورځ خو په دغه خلکو کې شي که نه چې الله کم بخلي چې که نه امید خو د الله نه شته که یو ورځ خو په دغه اعلان کې څه شي وبخلی شي که نه نو دا تاسو چې کوم مجلس کې ناست یې دې ته ملایکو هم راجمع کېږي او څومره بدبخته به وي په انسانانو کې هغه چې په هغه مجلس کې نصیب نشتی کوم ته چې ملایک راجمع کېږي قرآن د مرګ نه بعد ثواب د مرګ نه بعد ثواب هغه د قرآن سره تعلق دی سوال به ګورې یا زه یم یا به ته نه یو ولا سړی چې د ژوند ته او د ژوند د حقیقت ته سوچ وکړي که نه نو بس سړی وي چې دغه دی مرمه او دغه دی مرم که غواړي چې د مرګ نه بعد د پسې نیکیانې سټارټ یي که نه د دې قرآن سره تعلق ساته او حدیث دی امام ابن ماجه راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته مؤمن ته چې کومې نیکیانې د مرګ نه بعد رسي د مرګ نه بعد نیکیانې عجیبه ده یعنې قبر کې پروت دی نیکیانې روانې دي هغه د څه د لاسه علما علمه یو سړی دی الله وله علم ورکړی دی او د نورو ته ښوولی دی دی په قبر کې پروت یو ثواب پسې روان ځکه چې څومره خلک چې د هغې نه فایده اخلي خو ده ته پکې برخه رسي ونشره هغې کې ورسره دام دي دا د الله رحم دی اوس علم یې ښوولی دی یا یې خور کړی دی اوس یو سړي علم نه دی کړی هغوی زمان خو دا موقع لاړه نه رتلي خور یې که خورې به یې څنګه دا څوک چې نورو ته ښایي د ده مرسته کوه مالی بدني هر قسمه چې د درسونه خوروه په هره طریقه چې ته هم دغه خلکو کې راتلی شي ها بله دویم وولدا صالحا ترکه او شاته یې نیکمله بچی پرېښودی ومصحفا ورثه او شاته قرآن پرېښودی قرآن یې چاله اغستی ورکړی مصحفونه یې چاله اغستی جومات کې یې ایښودي مدرسه کې یې ایښودي مسلمانانو له یې ورکړي او مسجدا بناه او یې جومات جوړ کړی او بیتا لابن السبیل بناه او یې د مسافرو دپاره یو په لاره چې تېرېږي د هغوی دپاره مسافرخانې جوړه کړي او نهرا اجراه یې وله روانه کړي او صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته او کله چې دی روغ بدني روغ او د صدقه ورکړي ځکه چې دا بیمار چې صدقه ورکوي د ده او دغه کې څه فرق د بیمار د ژوند امید ختمي د روغ د ژوند امید د غریبۍ نه هېرېږي د ده د صدقه د هغه نه اوچته نو قرآن هغه کتاب دی چې د دې فایده به تاسو ته مرګ نه پس ودرسي او حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی دم ټول غواړو خو صرف خبره د ارمانونو نه د درس په اوله کې ویقال لصاحب القرآن قیامت په ورځ به قرآن والا ته ویلی کېږي قرآن والا څوک دی ازده کړی یاد کړی اقرأ ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها الولا فخيستا واسرة وده جنت بدرجو كي خيجة أو ستا درجة أقا زيكي وختميكي كم زيكي جستا آيات ختميكي أشي قولي ذكرنا كلا دي حديث كي مرسول بيري دي خبرتا سوچ کرده چې دا خلک څومره غافله دي یعنې ده ته اوس ښه صفا پته دی چې د جنت مرتبې ما ته په دومره اندازه کې میلاویږي څومره چې ما ته قرآن یاد ده خو یادوي یې نه یعنې ده ته اوس پته ده چې د جنت مرتبې دي درجې دي بر ما ته خو صرف لس صورتونه یاد دي نو زه به کوم زده ورسم هر چې کوشش شروع کړي چې زما دا مرتبې اوچتې شي نه
سیدنه لوی غافل هم بل لیدلی او که مې درته ووایي چې مزدورۍ کې که پیسې ډېرې ګټل غواړې نو لږ به ورسره دا کار وکړي لږ نه چې دلدل به یې کودله خو چې پیسې ډېرې میلاو شي څه به وایو مونږ الله ته د قیامت پر ورځ مونږ سره څه وزر دي او څه بانه به الله ته قرآن حدیث کې راځي امام طبراني راوړی دی القرآن شافع مشفع قرآن سپارش کون کې دی په آخرت کې او سپارش قبلی وماحل مصدق قرآن چې دی ماحل دی ماحل څه ته وایي د دې خپل ملګري دپاره به د الله سره بحث کوي چې الله یې وبخي دغه شان من جعله امامه قاده الى الجنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چا چې دا قرآن خپل امام وګرځو پیشوای وګرځو عملی پکو قرآن تی مخ کې دې پسې ورستو قاده الى الجنه دا قرآن به جنت ته رسوي ځکه ته قرآن پسې روان دي لار د قرآن کوي ومن جعله خلفه او چا چې دا قرآن شاته گزار کو ساقه الى النار جهنم ته به رسوي استاد مرزي قرآن مخې ته ساتي او که شاته ساتي مخکې شاته دا نه دی چې قرآن مخې ته په المارۍ کې ایښودی قرآن مخې ته ساتل د قرآن نه امام جوړول عمل پې کول تلاوت یې کول د هغې سره وخت تېرول دې ته وایي قرآن مخکې ساتل ښه دا حدیث به ووایو اخرنی حدیث او ډېر ناشنا فضیلت والا دی حدیث کې راځي امام احمد راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی سورة البقره زده کړئ په دې کې برکت دی د دې پرېښوده حسرت او ندامت دی او د جادوګر په دغه سړي وس نه رسي څوک چې سوره بقره تلاوت کوي بیا وی لږ ساعت غلی او بیا یې دا وی سورة البقره او سورة آل عمران زده کړئ دا پړقېدونکي ستوري دي د قیامت په ورځ به په دې خپل ملګري باندې سوری جوړ کړي کانهما غمامتان قیامت په ورځ خو سخته ګرمي ده دې صورتونو دې دوو صورتونو به سوری جوړ کړي ښه بیا دې ته ګوره وایي کله چې د قرآن د دې خپل ملګري سره د قیامت په ورځ میلاو شي ملګری څوک دی عمل یې پې کړی تلاوتونه یې کړي اورېدلی یې ځان یې پې پوه کړی مطلب چې هغه نه چې ایمان یې دوسیب راوړی چې کله دې د قبر نه راپاسي د قرآن به ورسره میلاو شي وایي به ورته هل تعرفوني وایي ته ما پېژنې هغه ورته وایي نه زه خو تا نه پېژنم بیا به ورته وایي هل تعرفوني وایي ما اعرفک نه زه دې نه پېژنم بیا به ورته وایي چې انا صاحبك القرآن زه ستا هغه ملګری قرآن یم الذي اظمأتك في الهواجر واسهرت ليلك زه هغه یم که نه زما د لاسه چې ستا د شپې خوبونه خراب شوي شپې به یې تلاوتونه کول زما د لاسه ته د ورځې تږی شوی دې ته د قرآن ملګری وایي ښه هسې ورته مه خوشحالېږي د شپې خوب یې چې دله نه خراب کړی که نه او چې د دنیا یې دله لږه داسې خوځولي را خوځولي نه نو بیا راته قیسه مه کوه زه هغه یم که نه وي وإن او دې ته وکړي وإن كل تاجر من وراء تجارته نن هر تجارت ته د هغه هر تاجر ته د هغه تجارت هغه سیله به نن میلاوي وإنك اليوم من وراء كل تجارة او تا ته چې نن د کوم تجارت فایده میلاویږي هغه د ټولو تجارتونو نه غټ تجارت دی فیعطى الملک بیمینه په ښی لاس کې به ورته د جنت بچایي میلاو شي والخلد بشماله او په ګس لاس کې په جنت کې همیشه پاتې کېده به ورته میلاو شي ويوضع على رأسه تاج الوقار او د عزت او د شرف تاج به د په سر باندې کېښودی شي ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا او بیا به د هغه مور پلار ته دومره قیمتي لباس ور واچولی شي
چې دا دنیا او دنیا کې چې څوک دي دا ټول د هغې قیمت نشي ادا کولی. مور پلار به وایي بیمکثین هذا، یعنی سوچ وکړئ خبره کوم ځای ته ورسېده مور پلار ته. مور پلار به وایي چې یالله دا لباس دا د څه؟ الله به ورته وایي باخذ ولدکم القرآن، ستاسو دې بچي قرآن یاد کړی او عمل یې پرې کړی او د هغې د لاسه د بچی د قرآن د اخیستو د لاسه مور پلار ته فایده راشي، بچو ته راشي، کور کې اثري. کم سړی چې د قرآن تلاوت ډېر کوي، کم سړی چې په قرآن باندې عمل ډېر کوي، کم سړی چې په قرآن باندې ښه پوهېږي، د دې اثر و رب الکعبه د ده په بچو باندې، د ده په ښځه باندې، د ده په مور پلار باندې. زه د دنیا خبره کوم، آخرت لا پرېږده. ولې؟ ځکه چې د ادب یې زده کړی دی د الله د دسترخوان نه، هغه ادب بیا د ده نه نقل شوی دی د ده بچو ته، د ده ښځې ته، د ده مور پلار ته، د ده خاندان ته. دا عزت که څوک غواړي نو د هغې دپاره به څه کوي؟ دې مجالسو کې به شرکت کوي. نو انشاءالله د نن نه به زموږ د مبارکه دوره شروع شي. دې کال له دوره ما ورته ډېر سوچ کړی و څو میاشتې مخکې چې دا به په څه طریقه کوو، دا به په نوي انداز انشاءالله. او دې له عنوان ما یې ښودی دی قرآن کې د سوچ او د فکر سفر. دا به داسې نه لکه څنګه چې عامې دورې کېږي، عام علما یې کوي، موږ به هم مخکې کولي، لکه د یو ټکي معنی څه ده، سلفو څه ویلي دي، دې طرف ته ډېره توجه وي. نه موږ به په دې دوره کې دغه طرف ته ډېره توجه نه کوو، موږ به توجه ډېره هغه سوچ او فکر ته کوو چې دا خبره ولې الله داسې ووایي، ولې دلته دا خبره داسې ده، د هغې نه فایدې راویسته، حکمتونه راویسته. کوشش زما داسې ده انشاءالله، اگر که دا ګران کار دی، دا د هغه بل تفسیر نه ګران دی، ځکه چې هغه نورې خبرې خو علمي خبرې دي، هغه کتابونو کې هم شته او یادې کړي دي خلکو، او چې بار بار سړی تفسیر وایي هغه اکثر ذهن کې، خو یعنی یو څو ایتونه ویل بیا د هغې نه حکمتونه راویسته د سوچ غواړي. نو زه چې ستاسو مخې ته کښېنم که نه، نو د هغې نه مخکې و ما یو څو ګنټې ځان له ناسته کړي. نو اگر که دا لږ ګران دی، خو زما دا شوق دی چې زه دې مسلمانانو ته، دې وروڼو او خویندو ته د قرآن بعض حکمتونه، بعض فایدې، بعض ملغلرې هغه زه دوی ته وښایم. دغه مې مقصد دی. نو سفر زموږ دې پرله د نورو سفرونو نه جدا دی، او انشاءالله دا مې امید دی د خپل رب نه، که ژوندی وم او الله طاقت راکړو نو موږ چې آخري سر ته رسو تا به دومره حکمتونه را جمع کړي، او دا ایمان به دې انشاءالله ډېر شوی، او ترقي به په دینداري کې وکړو، د الله سره به دې محبت ډېر شي، د الله د کتاب سره به دې محبت ډېر شي، او ګټې د دنیا او د آخرت هغه به ستا په لاس شي. نو دې کال انشاءالله زموږ داسې اراده ده. وختونه مکه شان دي کوم چې هر کالي شعبان کې ماسوتن د منځه نه بعد، او رمضان کې انشاءالله د ماسپښین او د مازدیګر نه بعد. او ټولو ته دا نصیحت دی چې ځان سره یو رجسټر، یو نوټ بک هغه ساتي چې کوم اهم، ځکه چې حکمتونه به دې پرله بیانېږي، هغه د نوٹ کولو لایق وي، نو چې هغه سړی ځان سره نوٹ کوي، دې آیت کې دا غټ حکمت دی، دې آیت کې غټ حکمت دا دی. ها دغه شان یو قرآن ځان سره، یو مصحف، او زموږ یو ملګری د الله دې ورله اجر ورکړي، هغه بعض راوړي هم دي ملګرو، خو که بیا هم چاته ونه رسي هېڅ خبره نه، مکتبې ته وشه ځان له یو مصحف بل چې هغې باندې ستا نوم لیکلی شوی ته ځان سره وړي راوړې، جومات کې ګډوډ شي نو چې تا سره بل دا دلالت کوي په دې چې ستا سره غم او سوچ دی. او دغه شان کوم درس چې وشي نو قصه وله مه ختموه، خیر دی سبا یو پیر بیا واوره، بل ورځې بیا واوره، او ته ګوره که دې 2 میاشتو کې ستا ژوند بدل نه شو که نه، بیا ماته ووایه. نو الله رب العزت دې موږ له طاقت راکړي، او څنګه چې الله
طاقت شروع کولو راکو الله دې موږ آخري سر ته ورسوي الله دې موږ له روغ صحت راکړي چې د دوره کې څه خلل را نشي والله رب العزت دې موږ د مرګه پورې د دې قسمه مجالسو سره تړلي وساتي والله رب العزت دې ملک ته برکتونه او خیر دې ورته الله ورکړي چې په دې ملک کې موږ ته دا موقع سره د امن او امان موږ ته رانصیب شي او موږ کینو د الله کتاب زده کړو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.